د سیمه نیوز درونوونکو سلامونه مې ومنئ په دې تمه چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. دا نو د ماما کباب پلورنځی دی. هالنډ ته چې کوم افغانان راځي طبعا هغوی به د ماما کباب نوم اورېدلی وي، د کباب به یې خوړلی وي. نن غواړم چې د همدغه کباب پلورنځي له مالک یا رستورانټ خاوند سره په دې اړه خبرې وکړم چې د ماما کباب په سال کې د څومره پیرودونکي ورته راځي، د کومو ځایونو نه ورته راځي، او دغه افغاني کباب نورو ډولونو کې هم خرڅېږي چې د دې پلانټونه کم شوي دي ګاټ او که نه هماغسې دي. ماما ستړی مه شي. السلام علیکم ورونه، ستړی مه شي. خیرات ده، قراري ده، ستاسو ښه ده انشاءالله. خوشحاله اوسې. ماما څنګه دی؟ کبابونه څنګه دي؟ افغانان څنګه دي؟ راځي که نه؟ الحمدلله دا نن ورځ دا ژبه په دې کبابونو ساتو د ښې ګړۍ دي او ټول افغانان ماشاءالله همدغې لپاره را روان دي. ماما دغه څه ووایه، د ماما کباب په غونډه دنیا کې او په اروپا کې ډېر مشهوره دی. له کومو هېوادونو دلته خلک راځي؟ ستاسو پیرودونکي کوم دي؟ زه چې فکر وکړم چې زه به څه ووایم نو دا خلک هم چې ولاړ دي، تاسو هم ګورئ دا مخلوق د ټوله دنیا نه په اروپا او کاناډا، استرالیا، امریکا څومره خلک چې هالند ته راځي نو دلته راځي. د ورځې به څومره کسان دلته راځي؟ د سلو نه نیولې داسې پوه شئ صاحب برابر 4 5 شپږ د ورځې چې فکر وکړم چې دلته خلک خو چې فکر وکړم چې 50 پیسې د یو لک کار نو د افغانانو د فکر وکړم چې دې 40,000 افغانان هم راځي د ورځې. ماما رستورانتونه ډېر جوړ شو، کبابونه هم خلک جوړوي. څنګه دی د هغوی کاروبار څنګه دی؟ تاسو کاروبار څنګه دی؟ معلومات راکړه. د ماما ځای خو نشي نیولی. ورکوي نه، الحمدلله رب العالمین. هر مسلمان ته کافر مسلمان ته رزق ورکوي، چاته کم چاته زیات، څوک پاچا څوک غریب څوک دهقان. دا د خدای تقسیم دی. او ماما څو کلونه کېږي چې دا دوکان دې جوړ کړی دی، دا رستورانټ دی؟ دغه د 14 کاله کېږي په دغه ځای چې ولاړ. 14 کاله. همدا یو دوکان دی په بل دوکان هم دی؟ همدغه یو دوکان دی. او څومره کسان درسره کار کوي په رستورانټ کې؟ ګورئ تقریبا 10 کسان دي. 10 کسان کار کوي. او په کباب کې څه شي نه استفاده کوئ؟ کوم توکي پرې کاروئ چې دا مې دلته کوئ؟ کباب کولانو معلومه خبره ده، ښایسته غوښه باید د کوفتې ولري، ګچنیک و، جیره، اناردانه، هوږه، مالګه، مرچک او څومره ښه ښه شیان چې تا په لاس راځي که نه نو هغه ټول چې استعمال دی کړی ډېر ډېره مننه ماما، خوشحاله شوم. خواهش کوم، قربان وکړم. الله مې عزت وکړه، ډېره مهرباني. نو ژمی دی بیا هم د کباب سیزن په ماشاءالله نور هم ښه شوی دی. ډېر ښه شوی دی. ډېر وطنداران ډېر لرې ځای څخه موږ ته راځي او موږ هم خپل په کار کې ډېر کامیابه شو او ټولو ډېر کلک خدمت کوو. د افغان نه بغیر نور خلک هم راځي د نورو هېوادونو که نه؟ ډېر زیات زموږ ډېر مشتریان د هالند خپله دي، هالندیان دي، هو ډېر موراکویان دي، هغه اسلامي هېوادونو مخلوق ټول ته راځي. او نور بل دکان خو نشته؟ دا یو دکان دی؟ نه، همدا یو دکان دلته لرو او یو زموږ فرانچایز دی لالا رستورانټ چې په برسل کې دی او هغه هم په بلجیم کې ټول وطندارانو په خدمت کې. تاسو خو نور خوراکونه هم اماده کوئ دلته په انځورونو کې ښکاري. ډېر خلک کباب خوري او که نه دغه نور غذاګانې؟ نه، ډېر خلک چې دي زموږ استاد افغاني کباب خوري، ډېر دلته شخصا د ټکه کباب او د چپلي کباب د خاطر راځي سره او موږ هم کوشش کوو چې ښایسته تازه ډوډۍ ټولو ته ورکړو. ماما زوی خلک شکایت کوي چې ډېر موږ ځنډېږو، دا څه وجه ډېر لاندې ولاړې وي 2-3 ساعته کې؟ هر هغه غذا چې موږ ته اورډر راشي نو بیا بعد هغې نه موږ خپل تیاری ورته نیسو. د هغې نه مخکې موږ نه تیارو، د هغې په خاطر زموږ ویټنګ ټایم هم مخکې نه وایو چې 1.5 ساعت دی. نو هغه خلک په دې پوهېږي چې 1.5 ساعت باید منتظر شي خپل ډوډۍ. ډېری دوستان وایي که دغه هرکاره چې دا دوه شي وایي دا به ښه شي ځکه بیروبار به کم شي او خلکو ته به وخت نه خبر نه ده. موږ خپله نه غواړو چې دومره زر ډوډۍ ورکړو د دې په خاطر چې بیا تازه تیارېږي نه او مخکې نه عجله کوو پار کار کې، باید ګرمه ډوډۍ وخورو او باید ګرمه او تازه ډوډۍ خلک وخوري. ډېره مننه.